که یو څوک په کور کې دا کارونه کوي نو ممکن ده چې د کور نه برکتونه ختم شي، کور یې برباد شي او هیڅ هم پاتې نشي. دا کارونه سړي او ښځې کوي په کور کې، نو په دې وجه باندې اکثر په کور کې غربت وي، محتاجي وي، تنګدستي وي او دې سره سره د کور نه برکتونه هم ختمېدلی شي. چې په دې ویډیو کې تاسو سره دغه ټول هر څه شریکوم چې د پریشانونو نه تاسو څنګه ځان ساتلی شئ. ویډیو سره خامخا تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، په دې کې لومړی کار هغه دا دی چې کوم کور کې زیات خوب کېږي، یعنې یو انسان ډېر زیات خوب کوي نو د هغه حافظه هم کمزورې کېږي او د ډېر خوب په وجه باندې په انسان کې سستي پیدا کېږي چې د هغې د وجې اکثره وخت د خلکو نه د سحر لمونځ هم قضا کېږي، ځکه چې هغوی د شپې ناوخته پورې ویښ وي نو بیا د ورځې تر غرمې تر ناوخته پورې خوب کوي. په دغه وجه باندې د دغه کور نه برکتونه اوچتېدلی شي او برکتونه چې د سحر په وخت کې نازلېږي تقسیمېږي نو د دغه نه هم انسان محروم پاتې کېږي، ځکه چې په رښتې د اسمانونو نه رزق راوړي او د سحر په ټیم کې دغه تقسیمېږي. نو چې څوک د غفلت په خوب باندې ویده وي د دغه کور نه برکت هم ختمېږي او دغسې تنګدستي او غریبي د هغوی مقدر جوړېږي. دویم قسم دا چې ځینې وخت ښځې چې د شپې ویده کېږي په سر باندې لوپټنې وي، چې دا هم یو قسم بې حیایي ده. دې سره هم په کور کې تنګدستي یا غربت راتللی شي. او ورسره دریم هغه کار دی چې بې حیایي ده، هغه دا ده چې په لارو کوڅو کې کوم خلک چې میتیازو ته کیني، تشې میتیازې کوي، نو دې سره هم د صفایي خیال نه ساتل کېږي او صفایي د اسلام یو خاص جز دی. نو په دې باندې هم د رزق تنګي راتللی شي او په کور کې بې برکتي او غربت راتللی شي. څلورمه وجه په مانځه کې سستي ده. کوم خلک چې مونځ نه کوي په هغه کور کې هم برکت ختمیږي، ځکه چې د سحر مونځ، د غرمې یعنې د ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن دا 5 وخته مونځونه په انسان باندې الله پاک فرض کړي دي او څوک چې د دې مونځونو خیال نه ساتي یا دا نه کوي نو غریبي او تنګدستي د هغه انسان مقدر جوړېږي. قدرمنو، دې سره سره نور هم داسې معلومات دي چې موږ به تاسو سره وخت په وخت شریکوو. نو ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره وکتله. خوشحاله اوسئ.